هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران افغانانو ورونو، نن غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د مسنجر څخه لانګ آوټ شو. په هر انډراید موبایل کې تاسو باید مسنجر څخه په څه ډول کولی شئ چې لانګ آوټ شئ. نو مسنجر ته چې کله موږ تاسې راسو، هېڅ داسې اپشن په مسنجر کې نشته د لاګ آوټ چې موږ تاسې مسنجر په لاګ آوټ کړو. دا د سیټینګ ته راغلم، سیټینګ کې ګورو هېڅ داسې یو اپشن نشته د لاګ آوټ. نو دې لپاره موږ تاسې څه کولی شو، هر اپشن ته چې تاسو راسئ لاګ آوټ اپشن نشئ پیدا کولی. نو دې مشکل لپاره موږ باید راسو سیټینګ ته، د سیټینګ څخه وروسته اپلیکیشن منیجر ته. نو اوس تاسو ته زه نور څه هم درښیم. ځینې خلک داسې درس ورته ورکوي یا داسې څه ورته وایي چې تاسو باید اکاونټ ته ولاړ شئ، په اکاونټ کې اکاونټونه ډیلیټ کړئ. نو دلته خو هېڅ یو اکاونټ هم نشته، نو بیا هم مسنجر پاته دی، نه دی لاګ آوټ شوی. نو د دې مشکل لپاره موږ تاسې باید راسو اپلیکیشن منیجر ته. کله چې اپلیکیشن منیجر ته راسو، په ډاونلوډ کې به مسنجر پیدا کړو، فیسبوک مسنجر. زه دلته فیسبوک مسنجر پیدا کوم. چې کله مې فیسبوک مسنجر پیدا کړي، نو کلیر ډیټا به ورته ووهئ. چې ډاټا مو ورته کلیر کړه، نو اوس به وروسته موږ تاسې راسو مسنجر ته. مسنجر به بیخي په مکمله ډول یا په مکمله توګه سره به مسنجر لانګ آوټ شوی وي. مسنجر مو په مکمله توګه لانګ آوټ شوی دی.